رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان په قصد سره د روجې د مبارکې میاشتې یوه روجه په قصد سره وخوري نو بیا هم د دې ثواب کله نشي حاصلولی اگر که ټول عمر دا روجه ونیسي ځکه کم نورانیت او برکت او ثواب چې د رمضان په یوه روژه کې الله تاته درکوي هغه دومره زیات ثواب دی که ټول عمر هم روژه ونیسي بیا هم دومره ثواب او دومره نورانیت ته ځان ته نشي کسب کولی خو له بده مرغه نن موږ وینو چې ځینې خلک بیا هم د الله رب العزت نه ویریږي د روجې په مبارکه میاشت کې چې هغه د الله د عبادت میاشت ده د الله د رحمت او د الله د مغفرت میاشت ده بیا هم په بدو په فسادو او په منکراتو باندې اخته دي نو داسې انسانان د الله د رحمت نه محرومه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدبخته انسان او ازلی بدبخته انسان شقی انسان هغه دی چې هغه هم د روجې په مبارکه میاشت کې د الله د رحمت نه محروم پاتې شي او دوی ته په دې میاشت کې هم بخښنه ونه شي نو څومره چې کولی شئ قدرمنو اوریدونکو د روجې په مبارکه میاشت کې صدقات کوئ نفلي عبادات کوئ ځکه الله رب العزت ستاسو یو نفلي عبادت په یو نفلي عبادت کې الله تاسو ته دومره ثواب درکوي لکه څه په نورو میاشتو او په نورو ورځو کې تاسو یو فرض کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د ټولو نه وړاندې د مونځ حساب کیږي الله رب العزت به فرشتو او ملائکو ته ووایي چې زما د بنده مونځ وګورئ دا نامکمل دی او که پوره او مکمل دی نو که د هغه مونځ پوره وي هغه به پوره لیکل کیږي او که د هغه مونځ ناقص وي نو څومره چې نقصان وي هغه به لیکل کیږي الله به بیا فرشتو ته ووایي چې تاسو وګورئ د سره څه نوافل شته او که نشته که د ده سره نوافل وي نو په هغې سره به د نوافلو تکمیل کږي یعنی ستا نفلي عباداتو سره به الله رب العزت هغه فرض منظورو کوي چې ستا نقصان دی الله به هغه پوره کوي دغه شان به د زکات حساب کیږي اول به د فرض زکات حساب کیږي که په دې کې څه کمایی راشي نو په نفلي صدقاتو سره به الله رب العزت د دې تکمیل کوي نو راشئ د روجې په مبارکه میاشت کې تراویح وکړئ نفلي عباداتو ته مخه کړئ صدقاتو ته مخه کړئ تر څو چې الله رب العزت د آخرت په ورځ موږ په خپل رحمت کې راونغاړي او هغه تقصیرات چې موږ په فرضي عبادتونو کې شوي دي الله رب العزت هغه په دې نفلي عباداتو سره موږ ته پوره کړي نو قدرمنو اوریدونکو د روجې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې انسان باید په دې کې کوشش وکړي چې د الله رب العزت رحمت خپل کړي او خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي تر څو الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي او تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکړي